د افغانستان خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو د خوست ولایت لپاره د خوړو او درملو ملي ادارې د کنټرول امریت پرانست. مسؤلین وایي چې دغه امریت به خوست ته په راوړل شویو خوړو او درملو سار کوي. د دوی په خبره یاد اداره غواړي چې د بې کیفیته خوړو او درملو مخه ونیسي څو د افغانانو صحي برخه یې خوندي ساتلې وي. ان شاء الله چې دا به ډیر موثره تمامه سي ځکه چې د لې چې د زموږ کم پرسونل چې دی هغه به روزمره خپل نظارت او بازرسي د درملتونونو نو د پروشیو تولیدي شرکتونو او تولیدي کارخانو څخه کوي کله تولیدي کارخانې موجود دي او د قیمت کنټرول به کوي. ټول هغه د درملو په بخش چې کوم ستونزې موجود لري هغه به ان شاء الله آهسته آهسته ټول حل شي. د خوست روغتیا رئیس د خوړو او درملو د کنټرول امریت پرانستل د یاد ولایت لپاره ډیر مهم او ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې له دې سره به په قاچاقي لارو خوست ته د راوړل شویو درملو مخه نیول شوې وي او ترڅنګ به یې د بې کیفیته درملو مخنیوی هم تر ډیره کنټرول شوی وي. مخکې هم کنه په کچکي ډول سره دوی رتلې چې بیا به مې ګیل ته ونیوي بیا به کوبل ته ولګلې او کیفیت بیا هم په خس کې ګرمي زیاته وه کیفیت به خرابېدو وس به ان شاء الله العزیز هغه دوی او غذایی مواد بو د وخت به کم شي نه بیا به زر به نتیجه سي او کیفیت به جوړیږي. اخوا بیا خوست کې د درملو اتحادی معاون وایي که په دغه ولایت کې د خوړو او درملو لپاره معیاري لابراتوار جوړ نشي ستونزمنه ده چې د درملو کیفیت معلوم کړی شي. نه هیڅ کله نه موږ بار د مرکزی دولت څخه غوښتنه کړې ده چې موږ ته لابراتوار جوړ کړي په خوست کې که چېرته په خوست کې لابراتوار نه وي دلته به صرف دغه تفکیک وشي چې مقصد په مارکیټ کې کوم درمل رغول دي په هغه صورت کې چې دوی څارنه وکړي که چېرته څارنه ونه شي عملیات معنا نه لري او بل خبر ده چې تر څو لابراتوار جوړ شوی نه وي دا مشکل به همدغسې جریان لري. د افغانستان خوړو او د درملو ملي اداره د مهال د هیواد په سلور زونونو کې ریاستونه او په سلور ولایتونو کې بیا د کنټرول او سار امریتونه لري. د مسؤلینو په خبره یې دوی هڅې روانې کړي سو دغه اداره ټول ولایتونو کې خپل امریتونه فعال او د بې کیفیته خوړو او درملو مخه یې نیولې وي. د افغانستان خوړو او درملو ملي اداره وايي پلان لري چې په 8 ولایتونو کې د غذایی موادو او درملو د کیفیت لپاره لابراتوارونه جوړ کړي چې له جملې څخه یو هم د خوست ولایت دی.